موږ تاسو ټول لله الحمد پلرونه میندې لرو او د چا چې میندې نه وي واقعا انسان ته ډېره سخته وي. میندې یا پلار چې ولرئ او خدای مه کړه چې کله درنه لاړ شي بیا تاسو ته معلومات کېږي. تاسو پوهېږئ اکثره زموږ او ستاسو په ټولنه کې کله یې ودونه وکړ له هغې نه وروسته به تاسو کتلي بیا د مور او پلار سره تربورولي حتی جنګونه او دا شیان شروع شي. تاسو مو احساس کړی دی چې کله اولاد مو وي هغه اولاد مو لږ په تکلیف کې شي تاسو ورسره څوم ناراحت دی. د دغه مور او پلار ته اولاد وي یو وخت کې چې کله به د معمولي غوندې تبه شوه یا به په تکلیف کې شوې تاسو باور په خدای وکړئ چې دا مور او پلار به خوب به نه و د بل چا نه به پیسې درته قرضولې او بیا به یې وړلې ستا علاج به یې کولو تر څو پورې ته صاحب غټ شي بیا د دغه د مور او پلار خدمت وکړي. خو ولې بدبختانه ځینې داسې بدبخته زامن یا اولادونه وي چې د دغه مور او پلار چې په ډېرو سختیو په ډېرو په زحماتو په تکلیفونو سره لوی کړي بیا د دی د ښځې په مقابل کې هیڅ هم نه وي. پلار ته بیا وایي ته نه پوهېږي او مور ته به هم اکثره شاید ویلي وي چې مور یې اوس زړه یې نه پوهېږي په دې خبرو باندې. تاسو په 15مه سپاره کې هغه آیات شریف اورېدلی دی ولا تقل لهما اف. الله وایي ستاسو مور او پلار خپلو والدینو ته اوف قدر یې مه کوئ. دا ګوره ډېر یو غټ حکم دی